السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو خدای دې وکړي چې ټول به ښه او جوړ یاست. دوستانو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته در وښیم چې تاسو څنګه کولی سئ چې د واتساپ لپاره پیک اکاونټ جوړ کړئ. دوستانو بیا که تاسو هر چا سره وغواړئ چې میسجان وکړئ، تاسو یې ډېر په اسانه طریقه سره کولی سئ او دا هیڅ چا به هم تاسو ته سر نه در خلاصیږي چې دغه سړی اوس له چا سره میسجان کوي. نو دوستانو ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن ده، باید ټول یې په خپلو موبایل کې خامخا انسټایل کړئ. نو دوستانو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. نو دوستانو تر ویډیو شروع کېدل مخکې چېرته تاسو ویډیو لایک کړې نه وي، مهرباني سره وکړئ زموږ ویډیو لایک کړئ او د هغه رقم یې له خپلو ملګرو سره شیر کړئ او د دا رقم ته نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو دوستانو د دې لپاره به تر ټولو مخکې تاسو په خپلو موبایل کې یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی دی. تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی سئ چې دغه اپلیکیشن له هغې څخه ډاونلوډ کړئ. نو دوستانو ګوره پیک چټ پر واتساپ ده، کله چې دغه تاسو ډاونلوډ کړئ، د هغه رقم که تاسو چیرې غواړئ چې خپله پیک اکاونټ جوړ کړئ، نو د دې لپاره به دوستانو تاسو راسئ په دا کریټ بټن باندې به کلیک وکړئ. کله چې دوستانو تاسو دلته کلیک وکړئ، د هغه رقم نیو چټ پروفایل، دلته به تاسو په پروفایل باندې کلیک وکړئ، دلته به تاسو نوم ورکړئ. اوس که دوستانو تاسو په هر نامه باندې یو اکاونټ جوړوئ، تاسو به هغه نوم ورکړئ. نو ګوره دوستانو زه د خان په نامه جوړوم، د هغه رقم به دلته تاسو تصویر ورکړئ، دغه اپشنونه به تاسو ټول الاو کړئ. اوس که تاسو هر تصویر ورکوئ، صرف به تاسو په هغه تصویر باندې کلیک وکړئ. کله چې دوستانو تاسو په هغه تصویر باندې کلیک وکړئ، هغه تصویر به تاسو ور وښایاست. نو ګوره دوستانو زه دغه تصویر ورښیم او د هغه رقم یې دوستانو تاسو ډن کړئ. کله چې دوستانو تاسو ډن ووایي، د هغه رقم لاست سین، نو تاسو آنلاین ورکوئ که ټایپینګ ورکوئ. نو ګوره دوستانو زه آنلاین ورکوم، تاسو به په آنلاین باندې کلیک وکړئ او دغه به تاسو سیو کړئ. نو ګوره دوستانو هغه چټ ستاسو سره جوړ سو. کله چې دغه چټ جوړ سي، اوس ګوره زه له دې سړي سره میسجان کوم، دلته به زه درته ورلیږم چې سلام. نو ګوره دوستانو زه اوس دغه سړي ته سلام ورلیږم، تاسو به دا د سینډ په بټن باندې کلیک وکړئ. ګوره دوستانو هغه سړي ته سلام لاړی، هغه آنلاین ده او د هغه رقم زه بېرته لیکم چې وعلیکم سلام. نو دغه اوس له هغې خوا څخه ماته راځي، تاسو به بیا دا د ریسیو په بټن باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو د ریسیو په بټن باندې کلیک وکړئ، هغه به تاسو ته راسي. د هغه رقم زه ورته وایم چې څنګه یې. نو ګوره دوستانو کله چې تاسو څنګه یې ولیکئ، دغه به تاسو په سینډ باندې کلیک وکړئ او که بېرته مې دغه رقم له هغې خوا څخه میسج رالیږئ، نو تاسو چې هر شی ولیکئ، نو ګوره دوستانو هغه بیا تاسو کولی سئ. زه دلته ورته وایم چې ښه یمه، نو ګوره دوستانو هغه به تاسو ریسیو کړي. کله چې دوستانو دغه تاسو ریسیو کړي، په دغه طریقه سره تاسو کولی سئ چې پیک اکاونټ جوړ کړئ. یعنې تاسو به خپل ځان ته هم میسجان کوئ، له تاسو څخه به میسجان هم راځي، یعنې خپل تاسو به ریسیور هم یاست، سینډر به هم یاست. نو تاسو هر څوک خطا کولی سئ، تاسو د هر چا په نامه پیک اکاونټ جوړولی سئ. نو دوستانو ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن ده، باید ټول یې په خپلو موبایل کې خامخا انسټایل کړئ. نو دوستانو کله چې تاسو غواړئ چې دا ډاونلوډ کړئ، د دې لپاره به تاسو خپل کله چې تاسو یوټیوب خلاص کړئ، نو تاسو به صرف په ویډیو باندې کلیک وکړئ. کله چې دوستانو تاسو په هغه ویډیو باندې کلیک وکړئ، نو دوستانو کله چې تاسو غواړئ چې د هغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ، تاسو به په هغه ویډیو باندې کلیک وکړئ او تاسو به پروفایل باندې کلیک وکړئ. دلته به دوستانو ما تاسو ته اپس لینک درکړی وي، دا د اپس لینک باندې به تاسو کلیک وکړئ او تاسو به دغه اپلیکیشن ډېر په اسانه طریقه سره له هغې ځای څخه ډاونلوډ کړئ. نو دوستانو میلاویږو په نورو ښایسته ویډیوګانو کې، په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.